مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده. وی یو ښځه یو سړی ناستو روټۍ خوړله او د دې ښځې او د دې خاوند یو بل سره ډېر محبت او ډېره مینه وه یو بل سره او مالدار و دا سړی. ښځه مالداره و خاوند یې مالدار و. دومره دا خاوند مالدار و چې هغه زمانه کې ګډې چیلې اوښان دا ډېر لوی مال و. بلا ګډې وي بلا اوښان و چیلې وې ځمکې وې غلامانو نوکرانو د عیش عشرت زندګي تېروله. چې دواړو روټۍ خوړله دې کې یو سړی راغی یو سوالګری او د بار نه اواز وکړه وی د خدای په نوم خیر راکې. اوس هم دا سوالګری چې سوال کوي دې د خدای دا نوم واسطه کړي د خدای په نوم سوال خیر راکې. دې ښځې روټۍ راواغېسته چې مونږ خو روټۍ تاسې هم ناست یو او د ښه د سوالګرې راغی نو لږه ترکاري او روټۍ په لیټ کې ورکوم چې دا غریب بمنار نه وري وږي به چې وله ورکم. دا خاون ورته څه کې وی سوالګرې اواز وکړه دا روټۍ ترکاري وله ورکوم. وی کېنه ولې وله ورکې مال زما دې ته خیرات کې. دا ښځه ورته وایي چې یو خو سړی میلمه دی مسافر دی دله دې ګټي که نه. دا ښځه ورته وایي ګوره د خدای نوم یې واغېسته تا ونه رېده لومبې هغه د الله نوم واغېست چې د خدای په نوم ډوډۍ راکې اوږیم خیرات راکې. وی خپل کار به کوي د خدای هغه نوم ته یې په ښه نظر ونه کتل او سوالګرې ورټه ځه وایي چغې مه حالانکه قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي اما السائل فلا تنهر سوالګرې به نه رټې. څه پته لګي نن دې تا ته سوال ته ولاړ دی که سبا تا خدای د هغه در کې ودرې هم د خدای بنده او تم د خدای بنده تاله هم خدای لاس پې در کړي دی هغه هم خدای لاس پې ور کړي دي نو نن تا ولاړ دی که سبا تا د هغه در کې ودرې یا د هغه په در کې نه د بل چا په در کې دی ودرې او یا چې اسم نه د خدای در کې خو مونږ ودرېږو که نه سبا به الله تا ته م وایي ښه زما یو بنده راغی او تا نه غوښتنه وکړه روزي ده نه وغوښته ما ډوډۍ در کړې وه ما روزي در کړې وه او تا هغه ورټو ته ما نو سنګ سوال کې تا ته محتاج و په کار ده چې تا ولاجت پوره کړې وې نو چې تا د هغې محتاج حاجت پوره نه که او رزق ما در کړی و زما مال کې دې ولې پوره نه که نو زه ستا حاجت نه پوره کوم. اما السائل فلا تنهر سوالګرې راټه ما که ډېر شومې نه ورکې نو اسم ورته مه وایه یا ورته دعا کوئ خدای دې وبخه رټل به نه کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته تشریف یوړه چې کور ته لاړ بیبي ته یې ویې څه د خوراک شته وی او د الله رسوله لږه غوښه چې اروړې وه هغه مې دله ساتلې ده تاخچه کې پرته ده. دا دی چې ښه خوراک به بیبیانو له چا راولېږه یا حضور پاک مبارک لنا به له بیبیانو ساته. دا بیبي ورله تاخچې ته هغه خوراک پسې چې ورله وی کتل تاخچه کې خوراک نشته کاڼی پروت دی سپینه بکره پرته ده. حیرانه شوه وی د الله رسوله دا خو چې هغه غوښه راوړې وه ما په خپل لاس دې تاخچه کې کېښوده هغه غوښه خو اوس نشته د هغې په ځای خو سپینه بکره کاڼی پروت دی. حیرانه شوه وی څه چل خو دې نه دی کړی وی یاره یو چل خو مې کړی دی. وی سوالګرې راغی او سوال یې وکړه اواز یې وکړه خیر راوړی د خدای په نوم نو ما له کېده چې وله ورکم خو بیا مې ویره دې سوالګري لی نه ورکوم پرېږده د دواړو جهانو مبارک سردار به وږي دا خوراک به هغه له ورکم نو صرف ستا د خاطره مې پرېښود او سوالګري له مې ورنه که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا حقه غوښه و د سوالګري حق و تا ورنه که خدای ته دله کاڼی جوړ کړ. اوس مونږ چې دا کمې زمونږ د خوراک نه خو خدای کاڼي نه جوړوي خو دننه په وجود کې یې راله کاڼي جوړ کړي دي زړې یې راله د کاڼي کړی دی. مونږ پردي حقونه خورو له د کاڼي دی. د سوالګري حق او غوښه نو په کاڼي بدل شو. دې نه علما هم دقه معلوموي چې څوک پردي حق خوري د کاڼي خوري دی پردی حق خوري دا په زړه به د کاڼي په شانتي د کاڼي په شان سخت به لکې به نرمینی نه به د خدای د یارې جړا ورځي
او نه به خدای ته دې مایل کیږي او نه به د سترګې نه اوښکه بهیږي. ولې؟ اړه نرم نه دی، اړه کلک دی. ولې کلک دی؟ ځکه د سوالګري حق، د بچی حق، د رور حق، د گاونډي حق، د مسکین حق، د فقیر حق، د یتیم حق، دا مونږ خورو، دا مونږ پې فخر کوو. او یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړه. بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وایي وی د الله رسوله یو ناشنا خبره درته کوم. وی عایشې وایه. وی اوس یو ښځه راله بوډۍ دوه لوڼه وی ورسره او سوال یې کاو. وی سوال د خدای په نوم څه شی راله راکړه. نو وی ما سره صرف یوه کجوره پرته وه، بل څه نو. نو ما هغه کجوره په مین نیمه کړه، کجوره مې هغه سوالګرې له ورکړه، یو ونه بل څه نو. چې مې والا ورکړه د الله رسوله نو هغه ښځې کجوره په مین نیمه کړه، نیمه یو لور له ورکړه او نیمه بلې له، او په خپله یې څه خوراک ونه کړ. حضور پاک مبارک او فرمایل من ابتلیا بشیء من هذه البنات، هغه څوک چې د هغه یو لور وي یا دوه لوڼه یا درې، او دې انسان د هغه لور ښکلې تربیت وکړه، صبره علیهن، د هغوی خیال یې وساته، د هغوی ښه تربیت یې وکړه، رب العالمین به دې انسان له د دې لور د دې تربیت په برکت جنت ورکړي. حدیث کې راغلی بشیء من هذه البنات، یعنی یو لور دی ولی نه. زه اکثر د خلکو ته ویم په لور د جنت زیری راغلی دی او په زوی ګورې نشته. دا نشته که د زوی تربیت ټیک ته، که د زوی څوک تربیت وکړي علما معلوموي او ښه تربیت وله وکړي دله به هم خدای جنت ورکړي. خو صریح حدیث کې د دې ذکر نشته. د لور شته، دوه لوڼه دي، خدای به ښه تربیت دی وکړه جنت به خدای درکړي. درې لوڼه دي او ښه تربیت دی وکړه خدای به دله جنت درکړي. یو لور دی ده او ښه تربیت دی وله وکړه، پرده دی ورته وښول، اخلاق دی ورته وښول، خدای به دله جنت درکړي. نو ډېر خلک په لور خفه کېږي چې لور یې پیدا شي نو بس رنګ یې تک توري، چا سره خبرې هم نه کوي، او چې زوی یې پیدا شي نو تماچه او ټوپک خولې اسمان ته نیولي او غرض غرض یې جوړ کړي، او یو ته ټیلیفون بل ته ټیلیفون، زوی مې شوی دی، زوی مې شوی دی. اورېږه پته به راته ولګي خو چې دا زوی دی لوی شي او ته بوډا شي. کوه ډزې ډزې کوه که خیري په تا به هم داسې ډزې کوي چې یاد به وساتي. چې کله بوډا شي ته خو د تماچې ډز کوې که نه، او به د باندې د خولې ډزې کوي، د اوچو مرده کو ډزې به را باندې کوي. بیا خوله چینګه نیولي، یاره استاد جي زوی مې خیال نه ساتي، یاره استاد جي زوی مې کنځي، یاره استاد جي هغه مورم کنځي او مام رټی. مې دا هغه وخت و که نه په لور د خوله چینګه نیولې او په زوی د ډزې کولې. قسم په خدای رښتیا درته وایم، حضور پاک چې کومه خبره وکړي د کاڼي کرښی. زوی ټیک ته ښه شی دی، خلک پې خوشحالېږي، موږ تاسو ټول پې خوشحالېږو. ولې د انسان نسب په زوی چلیږي. که زوی نه انسان ختم، لور خو پردي کور ته لاړه. په زوی د انسان وارث دی، په زوی د انسان اجره ګرمي، په زوی د انسان دروازه ګرمي، په زوی د انسان کور ګرمي. لیکن د اخرت لوی اجر د مور او پلار دپاره په دې زمانه کې لور ده. لور په پردي کور کې ناستی، ډوډۍ پردی خوري او کور پردي وي، او چې لاس اوچتی نو خپل مور پلار ته دعا کوي. خاوند اړو یادی نه، او که یادی نو په دویم او دریم نمبر کې یادی، مور پلار یادی. او ډېر مې ولیدل چې بچی ته زامن ته وتښتي او لور وله د خاوند د کور نه راځي او د خپل مور او پلار خدمت کوي. تاسو ته پته ده لور خو رحمت دی د خدای پاک، نه به خفه کېږئ په دې. دا خو د مکې د مشرکانو عادت و. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې لور بیا کله پیدا شوه نو مخ به یې تک تور وتښتېد، او اکثر به بیا بوتله او جمدی به یې ښخوله. بلور به اچره خفگان نکه. ټیک دلله خامخا راځي، انسان غواړي دا چې خدای مالا وارث راکې. او دا په قرآن حدیث کې، قرآن کې هم ثابته ده، حضرت زکریا علیه السلام هم د خدای پاک نه زوی غوښتی دی. او د مریم مور چې کله نظر کو منښته کوله نو هغه د الله پاک نه زوی غوښتی و د بیت المقدس ته خدمت دپاره، او خدای وله لور ورکړه. نو دا مطلب نه دی چې د خدای نه زوی مه غواړه، نه، زوی کې فایدې ډېرې دي، د خدای نه یې غواړه وارث به دې شي.
لیکن دا به نه وی چې دا زوی بس د خدای رحمت دی او دا لور مصیبت دی. نه، لور د خدای رحمت، زویم رحمت، لور د هغې نه لوی رحمت. دعاګانې به درته کوي په پردي کور کې، خدمت به دې کوي. زړه د لور په مور او پلار دردېږي، د زوی دومره نه دردېږي. بهر کې دا خو مې دې پورې خبره کوله چې نبی علیه السلام مبارک ته عایشې بیبي چې دا خبره وکړه، نبی علیه السلام وفرمایل چې چاله خدای پاک یو لرم ورکي او دې پې صبر وکړي، دا مور او پلار او ښه خدمت یې وکړي، نو خدای به وله جنت ورکړي. ګوره سوالګر یوه سوال یې وکړه، نو عایشې بیبي ته نبی علیه السلام دا ونه وایي چې عایشې یوه کجوره ونه تا به خوړلې وه که نه، ځان دې نار پرېښود، نه ډېر دې ښه وکړل چې وله دې ورکړه. د خدای په نوم چې سوال وشي نو انکار مه کوه، ورکوه. یعنې یو خبره ده، زمونږ په دې زمانه کې نن سبا داسې رواجي سوالګري ګرځي، ښه مالداراني او په کوڅو کې ګرځي او د رواج د سوال دپاره یو رواج کوي. نو بعضې الکان ګرځي او بعضې جینکې ګرځي، او بعضې جینکې د سوال په انداز ګرځي او خلکو له د ګناه دعوت ورکوي. نو رټل مه کوه، خو دغې خلکو له یې مه ورکوه. دغه جینکې چې دا په کوڅو کې سوال کوي، هشته جینکې وي ګرځي، د ګناه په اراده ګرځي او سوال یې بانه کړي، دوی سره تعاون مه کوه، دا د دوی په ګناه باندې دوی سره امداد دی. یا بعضې داسې ماشومان یې ښه تکړه هلکان او دوی په دې بازار کې مونږ چې ته ودرېږو نو راشي سوال کوي، نو زه ورته نصیحت وکړم. دا ماشومان چې دې وخت کې د سوال سره بلد شي نو بیا دوی لوی شي او بیا نور ګناهونو باندې سري او کار روزګار نه کوي. نو هغه ته خپل عقل ته خپل دماغ ورته وګوره، که په ښه بنیاد ولا شی نه ورکوې چې که دا سوال ورکوم دې د سوال عادي ګرځي، دې عادت نسی، دا خبره ګناه ته رسېږي. عمر ټل شریعت کې منع دي، په طریقه پوهې که بچې سوال مه کوه، ګناه ده. ښځویا چې خفه نه شي، دا 5 روپیو سواله خو بیا بل چا نه سوال مه کوه، دا 2 روپۍ واله خو بیا بل چا له بچې سوال مه کوه، او ښه نه ښکاري نصیحت ورته وکړه، رټل منه کې. او که نه دا راته پته نه لګي چې مالدار دی او که غریب دی، وي دی مالدار خیر دی، صدقه په مالدار هم کېږي. چې تا دی د خدای نوم واغېش به دویمه خبره مه کوه، ځکه هغه تر ټولو نه اول نمبر د خدای نوم علي، د خدای په نوم خیر را. بهر کې هغه ښځه خاوند ناستو مالداران دي او ښه دی وی ما خیرات ورکوه، خاوند مې مه ورکوه، ما وی د خدای نوم یې واغېشو خپل کار به کوي. ګوره د الله د نوم هته کې وکړه. ښځه وایي چې بس ما خاوند مال و چې هغه وی مه ورکوه، د خدای په نوم یې مه ورکوه، نو ما څه کړی وی کنجوسو، وی ژوندم تېرېده دا خاوند را سره پس معمولي خبره روان شو، کبرجنو چې روان شو څنګ مال یې طلاق راکړه. چې طلاق یې راکړه ډېره ښه شوه، د لاړم پلار کره، چې پلار کره لاړم عدت مې تیر شو، نو بل لرې یو بل کلي و هلته چا وغوښتم، نو بل چا سره مې نکاح وکړه. هغه خاوند د ده نه ښه خاوند وخته، دیم مالدارو اره ده نه زیات مالدارو، دیم خشته و اره ده نه زیات خشته و، د ده اخلاق خراب و د هغه اخلاق خشته و، دی شوم بخیل و هغه سخي و. نو ټیک ده چې زه خوشحاله وم چې د لومبي خفه وم چې د لومبي خاوند طلاق راکړه، خو چې دا دویم راته د هغه نه ښه خاوند بلو شو نو خوشحاله شو. و یو ځل د خپل دویم خاوند سره ناست یم ډوډۍ خورم، یو سوالګري سوال وکړه، په دروازه یې آواز وکړه چې خیر راوړی د خدای په نوم. نو ما فورا زه خو سخي وم د مخکې نه خاوند نه تپوس وکړه چې که دې خوښه یې دې سړي له به یو نوړی روټۍ ورکړو، ځکه د خدای په نوم یې سوال وکړه. او تپوس مې ځکه وکړه چې هغه مخکني خاوند خو رټلی ومه، خاوند مې یاله شابه زر وله ورکه، یو نوړی مه ورکوه، غونډه روټۍ او ترکاري وله ورکه، ولې د خدای نوم یې راته واغېسته. نو ما ډېر خوشحاله شم چې خدای هغه خاوند و دام خاوند دی. زر مې پلیټ کې ترکاري واچوله، ما خو مخکې نه م شوق و، خاوند مې راته زر پې د پاسه غوښې واچولې او روټۍ مې راواغېسته او خاوند مې وه شابه زر وله یوسه. مسکین دی غریب دی، خدای ښه د کوم ځای نه به راغلي. وی چې ورلمه روټۍ مې وله ورکړه او سړي ته مې وکتل، حیران شو. چې واپس رالم او کار مې بدلو، خاوند راته وی ولې؟ مې چې خاوند یو ناشنا شی مې ولیده. څه دې ولیدل؟ وی چې دا سوال یې کو، دا خو زما غزول خاوند و، د خو هغه بلا وه او په ډېر څښا جامو په څښا شکل او څښا پیزار کې، او ما خو وله سوال ورکړه ویې جړل، روټۍ مې وله ورکړه، دا خو هغه و، هغه ظالم خو ډېر مالدار و، دا څه چلو شو؟ ومقه دی
او د جایداد خاون د اوښانو ګډو چیلو د مریانو غلامانو خاون او د کورونو خاونه خو سوال کوي دا خو هغه خاون دی زما وی ما ورته وی چې یاره اوس دا دې سوال کوي او سړیا یو ځل یو سړی راغلی او زه د ده په نکاح کې وم ستا نه مخکې او هغه سړي سوال کړی و د خدای په نوم او ده ما ته وی مه ورکوه وی ما ته مې خاون وی چې یو ناشنا درته بله وویمه تا خو هم ناشنا وي زه درته ناشنا ویم وی مې چې او ووایه وی چې هغه سوال د نه چا کړی و او ستا د خدای نوم یې راته اغوښتی و او ستا دې خاوند تا ته وی چې مه ورکوه زه ومه ما ستاسو آواز اورېده ازو د خدای په نوم هغه ور نه کړه دی بل په خدای په نوم غوښتنه وکړه نو خدای پاک انقلاب راولي که نه راولي اما السائل فلا تنهر سوالګري د خدای په نوم اواز وکړه هغه نه خدای څه شی جوړ کړ دا مال نه هم خدای خلاص کړ دغه ځمکو نه هم خدای خلاص کړ دا کورونو نو غلامانو ویندو نه هم خدای خلاص کړ او دی بل نه خدای ورکړه او حقه خدای راوست د په در کې ودراو تا خو نه ورکوله اوس دله دې درکوي که نه درکوي غواړئ که نه غواړئ د مارونو رزق د خدای په لاس کې دی اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده وی یو ښځه یو سړی ناستو روټۍ خوړله